ټول شهیدان دومره دي، زخمیان بیا شهیدان. مثلا یو څوک شهید و هغه زخمی سوی هم د بیا په وروستو کې شهید سوی، هغه څو نفره دي. زندانیان بیا شهیدان، مثلا لومړنی زندان و یو 4 کاله 5 کاله دومره وخت زندان تیر کړو ځکه دا موږ د ثبت فورمه کې ورکړی ده، بیا شهید سو. او استشهادیان څوک دي؟ اوس دا د شهیدانو بحث کیږي، خو د چا په برخه کې هغه د ډلګۍ مشرانو، یعنی دلته بیا هغه د ډلګۍ مشرانو احصایه راځي، هغه 10 ډلګۍ مشران چې ډېر شهیدان یې دلته ثبت شوي، اوس خو دلته نشته. بیا به په سکرین کې دلته په دې برخه کې راځي چې دا هغه 10 ډلګۍ مشران دي چې ډېر شهیدان یې ثبت شوي دي. هر څوک چې راتلو هغه دې برخه دی. مثلا دا یو څوک چې نامعلوم، هغه څوک چې د نامعلوم برخه ده، یو ډلګۍ مشر کله چې راځي یو څوک شهید یې ثبتاوه، نو په یو ادرس باندې په یو نه یو ادرس باندې ثبت شي، دغسې ګډوډ حالت نه وي. هغه د نامعلوم په برخه کې معلوم وي موږ د نامعلوم په نوم باندې یو ډلګۍ مشر ورته انتخاب کړی دی چې هغه بیا په وروستو کې کېدلی شي غوښتنه وشي دلته د موږ سره د اړیکې برخې ته راشي چې دغه څوک کوم شهید چې دا له ما سره و دغه تاسو بدلولی شي. دغه ډیمو ډلګۍ مشران چې موږ دغسې راخیستي دي، یعنې نومونه یې دلته به د ډلګۍ مشرانو نومونه راځي. اوس د پیل لپاره خو هغه کوم برخه چې موږ راخیستې ما په اول سر کې یادونه درته وکوله چې دا هسې یو نمونهیي دي. ولې دا لاندې برخه کې دغه 12مه برخه کې مولوي عبدالقدیر واقد په نوم باندې ولایتونو دلته لیکل شوي دي چې ولایتونه یو ولایت، هدف پکې دا ده اوس مولوي عبدالقدیر واقد په 2 ولایتونو کې شهیدان لري. مثلا یو شهید د دلته ثبت شو هغه د غزني ولایت، بل شهید د ثبت شو هغه د نیمروز ولایت، بل شهید د ثبت شو هغه د هرات ولایت کې ده. نو دلته به 3 ولایتونه راشي، دا اوس لیکل شوي ولایتونه یو. په اوسط ډول باندې عمر د دې ډلګۍ مشر کوم شهیدان چې سوي دي له ده سره په اوسط ډول باندې څومره عمرو خلک وو، مثلا له 150 کلو له 1800 کلو نیولې تر 150 کلو پورې، دا هغه د شهیدانو اوسط ډول. زخمیان زندانیان لکه هغه مخکې چې مې یادونه وکړه، استشهادیان زیات کال، اوس دلته 1409 کال لیکل شوی ده، دا ځکه لیکل شوی ده چې یو شهید دی ده او هغه په 1409 کال کې شهید شوی، خو دلته یې دې ډلګۍ مشر که 50 شهیدان ثبت شي په یخ کال کې، هغه خونړی کال، هغه د قربانیو کال، هغه د شهادتونو کال، په هغه ځای کې لیکي چې مثلا په 1488 کال کې د 10 نفره شهیدان شوي دي، په دې ټولو 50 شهیدانو کې 10 نفره په 1488 کال کې شهیدان شوي، یعنې دا هغه د کال برخه ده.